سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې د ګوګل کروم یو ډېر پټ مهم سیټینګ درته وښایم چې په دې سیټینګ سره کولی شو ملګرو موږ هر ریزلټ په ټری ډول وګورو. یعنې ملګرو موږ چې ګوګل کې سرچ کوو، د ګوګل اصل کې د سرچ ریزلټ دی، یعنې سرچ کې به شی ورکوو هغه شی به موږ ته راړوي. مثلا یو شی چې ورکړو هغه تصویر ورکړو، هغه تصویر بیرته موږ څنګه کوو چې په 3D ډول باندې وګورو. نو ډېر زبردست طریقه ده. دا ویډیو تر پای پورې وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. نو ویډیو شروع کولو څخه مخکې تاسو ته په خورا درنه یوه هیله کوم که تر اوسه پورې هم تاسو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې د بیل آیکن باندې ضرور کلیک وکړئ. ویډیو مو خوښه شوه ویډیو سره لایک کړئ، ویډیو مخکې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. اوس ته زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم، نو له موږ سره اوسیږئ. نو ملګرو ګوګل کروم په هر موبایل کې موجود وي. دا ګوګل کروم د چې کوم کرسر پته و نو دا به تاسو سمپل راخلاص کړئ. نو د کله مو سره راخلاص کړئ ملګرو، دلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ دا ستاسو دلته مې ولیکئ google.com هم دلته ما دلته اډ کړی، دلته ماته لیکلي ګوګل، نو زه به دا ګوګل راخلاص کړم. نو ګوګل مو چې کله ملګرو راخلاص کړئ تاسو اوس عملاً درښیم سرچ ته به راشئ. دا سرچ بار ده، دلته لیکم هورس. یعنې ملګرو هورس انګلیش کې اس ته وایي که نه. زه دا اوس سرچ کوم، زه به دا سرچ کوم، بخښنه غواړم. نو ملګرو چې کله مو سرچ کړل ته لاندې سره کاڅ دلته موږ ته آپشن راکړی دی ویو ان 3D. دا څه معنی ملګرو چې ویو ان 3D باندې کلیک وکړو نو موږ ته به د عکس څنګه چې په 3D ډول شو سي. زه په دې ویو ان 3D باندې کلیک کوم تر څو زموږ ته د عکس څنګه چې په 3D ډول باندې پلی سي. لږ انتظار کوو، زموږ انټرنیټ یو څه کمزوری ده ملګرو. دا د موږ لوډینګ روان ده. څه ده د هورس عکس موږ ته څنګه کې په 3D ډول ښکاره کوي. 3D نه مراد چې د ملګرو 3D په اصله موږ کولی شو د هغه چار چاپېره مکمل ټول وګورو. نو لږ انتظار کوو تر څو دا موږ ته پلی سي. زموږ نېټ یو څه ضعیفه ده ملګرو. زه به دا لږ دا د ملګرو څه شی دا ورته وګورئ. اس ملګرو په خپله خوري، هر شی د اس په خپله کوي. نو تاسو ورته وګورئ ملګرو، تاسې کولی شئ د خپلو ګوتو په مدت سره هم د څنګه کوي اس وښورئ، همدارنګه اس څخه اواز هم ویستلی شي. تاسې کتلی شئ ملګرو د اس موږ په هر ډول خواته راښورولی شو او په خپله هم د اس خوري، کولی شي چې اواز هم پرې وکوي. دا یو ډېر خوندور سیټینګ و، ماته هم خوند راکړ چې د ګوګل دا 3D له راز څخه تاسې هم خبر شئ. نو خامخا مو دا کار یو ورځ نه یو ورځ په درد خوري. نو هیله چې ویډیو مو خوښ شي یو شی مو زده کړي. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته مو د کومه په لوی او بښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او اباد اوسیږئ.